السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو د دغه مسجد ویډیو وو تاسو په څنګ کې ګورئ موږ سره چې کوم حالات کې وو. الحمدلله دغه د کارونه یې خلاص شول، مکمل شولو. هغه چا چې په دې برخه کې همکاري کړې کور یې ودان الله ته اجرونه ورکړي. لیدونکو د ژوند ډېر لنډ دی، راځئ چې د خپل ژوند نه او د خپل روغ صحت نه ښه ګټه واخلو، هغه د ابدي ژوند لپاره ډېر څه وکړو. موږ تاسې په د خپل لاسونو باندې په ډېرو باندې په دې خاطر خاورې اړولې چې ثواب اجر ترلاسه کړو. یو داسې ورځ راتلونکې ده چې موږ تاسې باندې به هم خلک د ثواب دپاره خاورې اړوي. بهتره دغه ده چې ابدي ژوند دپاره کار وکړو. ډېر د خوشحالۍ ځای ده چې دغه مسجد مکمل شولو او دلته ختمه شولو. او بله خبره چې یو نفر اعتکاف ته خپل وخت یې ورکړی، کور یې ودان. دا څومره اجرونه او ثوابونه دي چې یو نفر شپه ورځ د الله ذکر کوي. د دې اجرونه او ثوابونه حتما هغه چا پسې رسیږي چې په دغه مسجد کې یوه ذره کار هم کړی وي، یوه نیکه خبره هم کړې، حتما د دې اجرونه شته. الحمدلله دغه مسجد ټول کارونه خلاص شول. بعضې کارونه به یې نیمګړي وي، خو د دې دپاره دروازې وشولې، د دې دپاره الحمدلله فرش وشو. د فرش لاندې سپنج ورته وایي، هغه به هم انشاءالله شوی دی. هغې تر څنګ کړکۍ هم وشول او د برق سیستم هم شوی او سپیکر هم شوی. او چا چې کومخ کړی تاسو به دلته ګورئ. دا تیږه موږ نه ده لګولې، انشاءالله دا به مسجد باندې نصب کېږي، دغه هم دا به نصب شي الحمدلله. هغې تر څنګ لوسپیکر او د برق کارونه هم پرې شوي دي. قرآن شریفونه هم ورته هدیه کړي دي. او عزیز صاحب تاسو یادونه کړې وه چې د دې دپاره باید 10 صفر یعنې مکمل هغه قرآن شریف چې خلک ختم پکې کوي هغه هم هدیه کړي. تاسو دلته ګورئ. ټول کارونه الحمدلله خلاص شول. ټول کلیوال ناست دي. دغه الحمدلله مولوي صاحب سره څو خبرې کوو. کارونه مکمل دغه دې خلاص شوي دي د مسجد. د دې مسجد د ثواب او اجر په باره کې موږ سره خبرې وکړي، څومره اجرونه او ثوابونه لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد إنما يعمر مساجد الله أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. د مکبر احترام قدرمنی عربی دین کی خصوصا کاروان صاحب دا جماعت خدمت کړی دی. الله پاک 1400 کاله مخکې دی جماعت د ابودی د فضیلت بیان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک فرمای انما یعمر مساجد الله ان تؤمنوا بالله واليوم الاخر. د میش په وطن کې ډیره ګرونه د څوک جماعت بنا کوي او بیا انجام ته رسوي. ځکه زوردلای ملک دی 40 کاله کام زیات جنگ جدال شوی دی. دا خلک نشي کولای چې په خپل سرمایه باندې جماعت جوړ کړي. خو دا حاجي صاحب د میش د کلي د فره دغه غریب ولس د فره ډېرې والویه قرباني کړې ده چې میش ته جماعت جوړ کړو. جماعت په بنا کو انشاءالله تعالی یو زیات تعداد ماشومان او بچي قرآن پاک زده کړه کړي او دا کو 15 وخت تعلیم شي لري زین او حال کړدري اذان به کې بنا کیږي، اعتکاف به کې کیږي، دا کې قرآن پاک ترجمه شي. نو پرتلین کې واخ کې انشاءالله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. چا چې بنا کړه یو نیکه چاره بنا کړه، نیکه چاره بنیاد کښول تر ورځې د قیامت پر ورځ سمره قدم په نیکه چارو د څوک سجدي او څوک عبادت کی، څوک سجده لګوي او څوک تلاوت کی، چې بچون په دې کې قران پاک تلاوت او ختم کی د ټول پیغه چا سره چې بنیاد یې شوی. نو کاروان صاحب د سره د ملګری چې چا هم قریبی کې کړی د اعلی د دواړه جهان د خښولې ذریعہ ته وګرځوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من بنا لله مسجدا بنى الله بیتا فی الجنه. چا چې بنا ک جماعت الله پاک په جنت کې یو عظیمه بنگلاوي ته جوړه کی. نو تر ورځې د قیامت پر چې سمره نیک عمل په جماعت کې صدریږي، سمره تلاوتی نشي، سمره تهجد عبادت شي، د ټول پیغه چا سره شي چا چې د جماعت تداوی شي. نو الله پاک د دې نه دا قبول منظور کی. دا غریب خلک دي، هړانګې کنډولې کری نه دي، ډېر د سرمایې په لحاظ باندې اقتصاد په لحاظ باندې ډېر کمزوري دي، هر څه ته ضرورت شته. دغه جماعت په څانګ پرې یوه حجره ته هم ضرورت لري چې خلک جمع په جماعت کې بس خبره نه وکړي، په حجره کې وکړي، فاتحه د مړي په حجره کې وکړي
او غیره نره څه مشوره وي د کوم کلي هغه په هغې اجرا کې وکړي دغې ته ډېر شدید ضرورت دی. نو میږي الله پاک نه دغې کاس ته کروان صاحب سره د ملګري په دغې جماعت کې برخه نیولې وي په دغې جماعت کې کوشش و کومک کړی وي الله پاک دې په خپل دربار کې ونه قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. دعا وکړئ مشکلاتنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا إلى الخيرات. يا الله دا اجماعت بناونا قبولك اجماعت ابدیونا قبولك سبب ذریعات جنت دخول سبب توګردوي دنیا آخرت خوشحالي ذریعه توګردوي. خدا د لوی خدمت ونه قبول منظور کی د افغانستان په ګور ګور کې خدا داس خدمتونه ونه وخلي. خدا په هر غریب کرانه په هر غریب کلی باندې دې ته توفیق ورکړي چې جماعت وته بنا کی خلک د جمع منځینه شروع کی خلک سبقینه به شروع کی میر وړې بچي مشومن آب تعلیم دي دې په ذریعہ سره تعلیم وکي بیا دې پر دعا وګرځوي دې پر د خوشحالۍ د درین سبب وګرځي. یا امیر د نستای قبول کی د ختم قبول کی درتاغو قبول کی د نستای قبول کی عبادت قبول کی. رمضان برکت سره خدا به جماعت کی چا هر قسم کوما کړی وي اعلی د دنیا آخرت خوشحالۍ ذریعہ ته وګرځوي. خدا خیرنی ژوند کو دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله. دغه مسجد چې چا جوړ کړی زه لنډه یادونه کوم. عزیز محترم تاسو نه تاسو ټول قدرمن فامیل نه ځانګړې مننه کوم چې دغه مسجد ټول مصارف تاسو په غاړه باندې اخیستي و. الحمدلله نن دغه د افتتاح مراسم دي افتتاح شولو واقعا د خوشحالۍ ځای ده. انشاءالله تاسو هم خوشحاله وئ الله دې دا هر څه دونه قبول منظور کړي. دا ټول کلیوال هم خوشحاله دي د منطقې خلک هم خوشحاله دي الله دې تاسو هم خوشحاله کړي. الله دې هغه څوک چې په دغه مسجد کې لږ کار هم کړی یوه نیکه خبرې هم کړې الله پاک دې پوره پوره اجرونه ورکړي. بل بچه حفاظت وکړه خدای مال حفاظت وکړه عقیدې حفاظت وکړه د خدمت ونه قبول کا خدا څه مقاصد شریعه وی ټول فرا وګرځوي وزرنی وړي مقاصد فرا کې دنیا حصلې په نصیب کې خیرات حصلې په نصیب کې د خدمت ونه قبول منظور کې میر دا غریب ولسته خدمت وکالات ونه قبول منظور کې د جمعت خدا چې څومره صدقه جاریه دو دسې د کرانه سي د باندې فلرون اجداد سي خدای پیرا اجرین ورسوي سبب ذریعہ د دنیا آخرت خوشحالۍ ته وګرځوا د ټول ګناه کې فرای ته وګرځوا خدای نه خدمتینا نه وخلي هر قدم چې خوري خدا به قدرت بر دي جنت ذریعہ وګرځوا خدا حاضر جمعیت پر خدا د مستعد جنت ذریعہ وګرځوا د میش پنځيري خشول کړي دي ځوانان مشومان په تعلیم د مزاین کیږي خوشالي کیږي خدا په قاعده قبر روشانه کی د زندگی روشانه کی د قیامت روشانه کی خجتینه فراق چې سم کسې دی دنیا هر د ټول فراق رب غواړي چې همدلته د ځوان سره خبرې وکړو چا په دغه منطقه کې تر اوسه پورې داسې مسجدونه کوم بنسټ جوړ کړی تر اوسه پورې قاعدهوري وکړو دغه به په زموږ منطقه کې خصوصا زموږ په ژوند کې د قریه بنسټ لخوا لومړی ګام وي بیا هم داسې یو مهم ګام چې بیا د یادورۍ نه څخه یادورۍ بیخي کېږي نه د مسجد بنا کول دي دا زموږ دپاره زموږ د علاقې دپاره ډېر لوی د افتخار خبره ده په ویاړو او د آینده د خدمت په توفیق غوښتنه ورته کوو د الله څخه چا چې کومک کړی دی تاسو سره موږ سره دوی د الله څخه اجرونه ورکړي د تاسو ته موږ دعاګانې کوو ټول کلی تاسو باندې موږ ویاړو د افتخار کوو زموږ د سترګو تور یاست. مننه خوشحاله اوسئ سلامت چې دا وطن په موږ حق لري باید کور ورته وکړو. څومره مهمه دغه مسجد په دغه ځای کې تقریبا د دې مسجد تداو تقریبا 15 کاله مخکې شوی خو دوی چې دي کنه غریب دي بیچاره دي د مسجد د بنا کولو توان طاقت نه لرل نو دا یو داسې ګام دی چې هیڅ یادوري کېږي نه زموږ په الفاظو باندې زموږ په ذهن کې دا نه راځي دلته د یو جومات بنا وي په دې خړ خلکو دپاره په دې خاورو کې یو سپین جومات امام لري سپیکر لري اعتکافونه پکې کېږي تلاوتونه کېږي ترجمه کېږي دا یو داسې ګام دی چې زموږ په ژوند کې نه هېرېدونکې صحنه ده. الحمدلله رښتیا چې ورور یادونه وکړله همدلته یو ورور اعتکاف کې دی او د الله ذکر کوي ډېر د خوشحالۍ ځای دی. قدرمن لیدونکو دغه مسجد رښتیا همدلته ډېر مهم و یو دلته عمومي لاره ده دا ډېر لوی اجر او ثواب دی دا دنیا خو پته کېدونکې ده پاتې کېږي انشاءالله موږ بیا هم همکاره یو همکاري به کوو بیا هم لیدونکو تو سره هم ځانګړې مننه چې تاسو موږ سره په هره برخه کې همکاري کړې کورمه ده دا خپرونه په ډېر خوشحالۍ سره پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه درته وړاندې کړو بتو بسم لتو بی پرتاب للار نلرم چی پا جفا او سرکشی تیر نوی
داسې ماښام داسې سهار نه لرم د کائناتو ربه ومې بخښه